بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرة يوشتم نمبر آيات أول سپارہ مخکیتونه کې الله رب العالمین پاول د سورة بقرة سلور آیتونه کې الله تعالی صفات د مؤمنانو الله بیان کړل. دو آیتونه کې الله رب العالمین صفات قبیحه د کافرانو بیان په دیار لسایتونه کې الله تعالی قباحتونه او صفاتونه الله تعالی د منافقانو ذکر کړل. نو دی وس الله رب العالمین د دې آیات نه دویم باب د دې سورۃ شروع کیږي تر 9 نمبر آیات پورې الله تعالی ول دعوت توحید الله تعالی ذکر کوي. 15 دلایل الله تعالی په توحید باندې ذکر کوي. عام خطاب الله ټول انسانانو ته کوي چې خلکو تاسو بندگی د الله تعالی او کوي، منافقت پرې دا وای، کفر تاسو پرې دا وای، شیطانت پرې دا وای، د الله د کتاب خلاف پرې دا وای، صرف د الله بندگی او کوي بس تاسو نور څه نه غواړم خلکو. او 15 دلایل به الله تعالی عقلی دلایل دا به الله تعالی په خپل وحدانیت باندې ذکر کی. عقل هم دا د قضا کوي چې بندگی دی یو الله پکار دا بس. اول لفظی ترجمه الله فرمای یا ایها الناس ای خلقو، عام خطاب الله کوي یا ایها الناس ای خلقو اعبدوا ربکم، بندگی وکي د خپل رب الذي هغه ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی استئ، والذین من قبلکم او هغه کسان پیدا کړل چې تاسو نه مخکې دي، لعلکم تتقون، دې د پاره چې تاسو د الله نه ویریږئ، یا دې د پاره چې تاسو شرک نه ځان وساتئ، یا لعلکم تتقون دې د پاره تاسو د اور نه ځان وساتئ، یا لعلکم تتقون دې د پاره تاسو د الله تعالی تابعداري وکړئ، د الله خبره تاسو منئ. ناس دا یا ایها الناس دا خطاب تقریبا په قران کې اتل زل دا راغله. اعبدوا دا امر دی او دا لفظ دا امر عبادت باندې رب العالمین په قران کې دا نه هیڅ پیر الله تعالی ذکر کړی دی. عام خطاب الله تعالی انسانانو ته کوي. اعبدوا معنا دا اے خلق تاسو توحید الله تعالی ومنئ، صرف دیو الله بندگی تاسو وکئ. یا اعبدوا معنا دا الطاعه، تاسو د الله تعالی خبره ومنئ، د بل هیڅ چا خبره ومنئ، د الله خبره تاسو ومنئ، د بل چا خبره ومنئ. خچ دیو الله د بندگی اثبات شو. نو دلایل د الله تعالی په وحدانیت باندې سړي. اول دلیل د الله په وحدانیت دا دی الله تاسو پیدا کړی سي، تاسو نه مخکې تاسو پلاران تاسو نیکونه تاسو نه مخکې چې څونه انسانان تیر شوي ټول الله پیدا کړی دي. اول دلیل الله دا ذکر کو، یعنی تاسو چې د الله نه ما سوا د چا بندگی کوئ، د الله سره شریک تاسو مخلوق ګرځوئ، او څه شی پیدا کړی دي. دا یو الله د بندګۍ موسیق ذات چې تاسو پیدا کړل سي، تاسو نه مخکې ټول انسانان پیدا کړی دي. الذي جعل لكم الارض فراشا، تقریبا یو څو دلایل الله په دې کې ذکر کې څلور دلایل عقلیه. الذي الله غزات جعل لكم الارض چې ګرځولې د تاسو لپاره ځمکه، فراشا اوارام، والسماء بناء واسمان الله ګرځولې چته، وانزل من السماء او نازل الله تعالی را وری الله تعالی را کوزه الله تعالی طرف د اسمان نام، ما ان اوبو باران فاخرج به پس راو باسی پدی اوبو سرا پدی باران سرا، من الثمرات د هر قسم میوونه، رزقا لكم د فار د خوراک تاسو خلقو، تاسو د خوراک د پاره الله دومره بندوبست کوي. فلا تجعلوا لله بتاسو مگر زوی خاص الله لرا اندادا شریکان او هم مثل، وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا ټول شی الله تعالی پیدا کړی دي، کدا ځمکه ده، کدا اسمان دی، کدا باران دی، کدا میوې دي، کدا رزقونه دي، دا ټول تاسو پوهیږئ چې الله پیدا کړی، بل هیڅ چا دان پیدا کړی، او به هم د الله تعالی بندگی تاسو کوئ. یا وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې د الله سره هیڅ قسم شریک دانشته دی، به هم د الله سره برخداران ګرځوئ. یا وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ په دې خبره چې دا بوتان چې تاسو د الله سره شریک ګرځوئ دا ګټې دي، ګټې دا چاله خوراک نشي ورکولی، دا چاله رزق نشي ورکولی، به هم د الله سره شریک ګرځوئ. ای بت پرستو هندوانو ولې تاسو دا کار کوئ؟ حدیث صحیحینو کې راځي
عبدالله بن مسعود ذکر کوي رضی الله عنه قلت یا رسول الله ای الذنب اعظم عند الله ومه د الله پیغمبر ته ویل اے د الله پیغمبر د الله په نت معنی په دنیا کې کوم یو غټه ګناه ده چې هغه ته ماته واضح کام کوم دې غټه ګناه ده د الله پیغمبر راته ویل وی ان تجعل لله ندا وهو خلقك دا ډیره غټه ګناه ده چې الله پیدا کړی رزق الله درکې پیدایش الله کړل بندګي د بل چا کې خوراک د بابا نه غواړي رزق د تعویز نه غواړي رزق د بابا نه غواړي د ګټو نه غواړي او پیدا کړ الله تعالی ولی سکار ته کې دا دی من الله ډېر خپکیږي ان تجعل الله ندا وهو خلقك پیدایش تل الله کړی دی رزق د الله تعالی درکې زمکه واسمون الله پیدا کړی دی د مور په خېټه کې بچي وي هیڅ نه پیژن ال رزق مقال تل رزق الله درکو ال تعویز چرته ال بابا چرته ال ګټه چرته وي ال الله رزق درکو پیدایش تل الله کړو د الله سره برخدار ګرځي یا شاعرم وی فیا عجبا کیف یوصل الاله ام کیف یجحده الجاحد ډیره تعجب خبره ده چې څنګه د الله نافرمانی کېدلی شي ډیره تعجب خبره ده چې داخله کولی د الله تعالی نافرمانی کوي آیا الله تعالی فرمای آیا ام کیف یجحد الجاحد څنګه منکر انسان د الله تعالی توحید نه انکار کوي دا منکر او کافر څنګه د الله توحید نه انکار کوي وځکه وفي كل شيء له آیه تدل على انه واحد هر یو شي کې په هر یو نه کې د غشان دا دلیل د الله تعالی پروت دی چې الله تعالی یو د بندګي مستحق ذات دی اسمان ته وګوره دی او الله وحدانیت په تخکار شي زمکه ته وګوره دی او الله وحدانیت په تخکار شي غرونو ته وګوره دی او الله وحدانیت په تخکار شي ولله في كل تحريكه وتسكينه ابدا شاهد او خاص د الله تعالی د پاره دلایل د توحید دی په هر یو شی چې هغه حرکت کوي هر یو شی چې هغه ولاړ دی د همیش د پاره دا ټول دلایل دی په خبره باندې چې بندګي دی او الله په کار دا او الله سره څوک شریک ګرځول دانی دی په کار نو دلته الله تعالی دغه شان د صداقت د قران ذکر کوي که غواړي توحید زده کې د الله سره تعلق زده کې د قران سره تعلق پیدا کا او د قران د سره ژوندۍ تیر کا او دایت متعلق د مخ کې دار کتاب ولاری وفي نو صداقت د قران الله ذکر کوي صداقت د رسول دغه شان د چیلنج سره هغه چیلنج او اعتراض د مشرکانو بدا کو و چې پیغمبر دا قصه خو ته ځانه جوړه کړې ده در توحید مسله او دا خبره خو ته ځانه جوړې کړې دي الله فرماینا پیغمبر د ځانه دی جوړ کړي کدا قران دی پیغمبر د ځانه جوړ کړي ناران شي تاسو د قران په شان یو سورته تاسو راوړی قران نه یو سورته دغه شان د قران په شان د سورته تاسو راوړی الله فرمایي وَإِن كُنتُمْ الله فرمای ک چرته یسته تاسو خلکو فی ریبین په شک کې است مما نزلنا د هغه کتاب نه چې موږ نازل کړل علی عبدنا په خپل بنده باندې دا څه شی دا قران دی کنه الله فرمای ک چې تاسو شک کوئ په هغه کتاب چې موږ په پیغمبر باندې نازل کړی دی فاتو بسورۃ بتا سورہ وړ یو سورۃ مم مثلی په شان د قران باندې بلاغت کې او فصاحت کې او ځان له یو کس نه لس کسان نه شل کسان نه ودعو تاسو راو بلئ شهداءکم خپل مددګاران خپل معبودان من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتیا وونکي چې دا قران د الله تر طرف نه دی او دی پیغمبر د ځانه جوړ کړی دی نو تاسو ټول لا ټول شي پیرې انسانان ټول او د قران په شان یو سورۃ راوړي یو سورۃ بل ځای کې براشي ولس آیات راوړي داخله چرته لشي کولای شي بلکې دا د الله کتاب دی او بنده دې په شان د چرته یو آیات هم دانش جوړولې به الله تخفیف ذکر کې منکرین د قران ته یا ایها الناس خلقو اعبدوا ربکم بندگی وکړئ او د خپل رب الذي الله غزات خلقکم چې تاسو پیدا کړی استئ والذین من قبلکم واکسان پیدا کړی تاسو نه مخکې لعلکم تتقون دې لپاره تاسو ویریږئ د الله نو شرک نه ځان وساتئ الذي الله غزات جعل لكم الارض ګرځولې تاسو لپاره ځمکه فراشا اوارا والسماء بناء واسمان الله ګرځولې چت وانزل من السماء او نازل را کوزي را وري الله تعالی طرف د اسمان ماء او باران فاخرج به فسرا باسی بدی او سرا من الثمرات د هر قسم میوه غلو
تاکلون رزقا لكم د پاره د خوراک او د استاسو د پاره د فائدې استاسو فلا تجعلوا لله پتاسو مگر دوی خاص الله لرا اندادن شریکان وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا ټول شیان الله پیدا کړی دي یا تاسو پوهیږئ چې د الله سره هیڅ قسم شریک مخلوقاتو کې نشته دي وان کنتم کچرته یې تاسو منکرینو فی ریب په شک کې مما نزلنا دا غسن او دا کتاب نه چې مونږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې فاتو بسورۃ بتاسو راوړی راته په یو صورت سره مم مثلی بشان د قرآن باندې ودعو او تاسو راو بل شهداکم مددګاران خپل معبودان خپل می دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین کچه د تاسو رښتیا وونکي چې دا قرآن د الله طرف نه دی